السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغفرته. د سورة الاحزاب په شپږم آیات کې الله جل جلاله راته فرمایي ان الله فتحقیق سره الله جل جلاله وملائکته ملائکه د الله جل جلاله یصلون درود وی علی النبی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې. یا ایها الذین آمنوا ای انسانانو ایمان والاو صلوا علیه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایست وسلم او سلام پر وایست تسلیما په سلام ویلو سره. درې څوک درود وایي تاسو فکر ورته وکړئ. اول رب، دوم ملائکې، درې مؤمنان. الله جل جلاله خپله وایي زه درود در باندې وایم، زما ملائکې درود در باندې وایي. موږ ته امر کوي صلوا علیه، تاسې درود در باندې ووایست، وسلموا او سلامونه ور باندې ووایست تسلیما په سلام ویلو سره. الله جل جلاله خپله درود در باندې وایي، پر هغه باندې خو امر نسته چې څوک امر ور باندې وکړي پر الله جل جلاله باندې، ځکه تر الله جل جلاله لوړ څوک نسته چې پر الله امر وکړي. الله جل جلاله چې درود پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې وایي د محبت په وجه باندې وایي، محبت یې ډېر نهایي دی د الله جل جلاله ورسره. دا به بیا په ورځ قیامت د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم او د الله جل جلاله د محبت انداز موږ ته ولګېږي، څومره محبت دی د الله ورسره او څومره محبت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره. الله جل جلاله خپل درود در باندې وایي او د الله جل جلاله ملائکو چې د الله جل جلاله محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدي، هغه هم درود در باندې شروع کوي. موږ چې په دې مابینځ نه یو خبر، نو الله جل جلاله راته فرمایي صلوا علیه وسلموا تسلیما، تاسې درود ور باندې وایست او سلامونه ور باندې وایست. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم باندې چې درود ویل کیږي، درې قسمه درود دی، یو د الله جل جلاله، بل د ملائکو، بل د مؤمنانو. نو د الله جل جلاله ته چې نسبت وکړو، الله رحمت ور باندې نازلوي. نو که مؤمن په دې کې فکر وکړي چې په هغه عمل باندې الله ما امر کوي چې الله جل جلاله یې خپله کوي. ګوره الله جل جلاله خپله وایي وان الله وملائکته یصلون، الله وایي زه زما ملائکې درود وایو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، تاسې یې هم ووایست. ګوره الله دی نه دی راته ویلي چې زه لمونځ کوم تاسې هم وکړئ، زه روژې نسم تاسې هم ونیسئ، زه حج کوم تاسې هم وکړئ. په درود کې الله جل جلاله وایي زه یې هم پر وایم تاسې یې هم پر ووایاست. سبحان الله سبحان الله. هغه عمل چې الله جل جلاله خپله کوي هغه یې د ده امت ته ور وفرمایي. تاسو لږ فکر وکړئ کې دغه آیات مبارکه کې چې سړی فکر وکړي، دریاب ته ننوځي، په دریاب کې سړی ورک چې کومې خواته ولاړ سم، څومره اوبه دي، څومره ژورې دي، څومره لوړې دي، څومره ډېرې دي. په دې آیات کې چې سړی فکر وکړي معرفت او محبت نور ډېرېږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم باندې درود ویل، لکه په نورو بیانو کې چې مو درته وویل چې د الله د رضا سبب ګرځي. الله وایي که ما رضا کوې زما پر محبوب درود وایه، الله وایي که ما ته ځان ژوندی کوې زما پر حبیب باندې درود وایه.
الله جل جلاله که زما د حبیب لقا او ملاقات غواړي درود در باندې وایه. که زما د حبیب محمد صلی الله علیه وسلم مجاورت غواړي درود در باندې وایه. سبحان الله. درود هغه عظیم عبادت دی چې په مخکې بیانو کې مې درته ویله وه چې هر عبادت احتمالین لري، یا به قبول وي یا به رد وي. دا د یو سکوره د ماښام لمونځ موږ وکړي، په دې موږ علم نه لرو چې دا اوس د الله په دربار کې د هغه په هغه دیوان په هغه دفتر کې لیکل سوی چې قبول دي او که په هغه کې لیکل سوی چې رد دي. خو الله دې زموږ ستاسو ټول عبادتونه قبول کړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې په تېره خپرونه کې د فضایل درود مې درته وویل چې هغه صحابي مبارک وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان وم، دی پر سجده باندې پرېوتی، ډېره طولاني او اوږده سجده یې وکوله. بیا چې راپورته سو ما ورته یا رسول الله په داسې حالات کې مې ولیدلی چې په دې حالات کې مخکې نه وی لیدلی، څه پېښه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې جبریل امین رالی راته ویل چې الله جل جلاله وایي که ستا امتیانو پر تا باندې درود ووایه زه به پر دې باندې لس رحمت نازل کړم، لس ګناهونه به ورمعاف کړم، لس درجې به په جنت کې لوړې کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه باندې ډېره خوشحالي وکوله چې زما امت ته الله هغه عبادت ورکړي، هغه عمل یې ورکړي چې خپل الله جل جلاله هغه عمل کوي چې هغه درود دی. الله جل جلاله وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی. د سورة الاحزاب 55 آیات دی. سورة الاحزاب په 22 سپاره کې درود 10 سورت دی. او دغه رنګه ابو العباس احمد بن منصور مرس لما مات رآه رجل من اهل شیراز. کوم چې ابو العباس احمد بن منصور وفات سو، د شیراز یو عالم وای په خوب لیدي د ابو العباس احمد بن منصور وای په محراب کې ولاړو، د هغه جامع شیراز یو غټ جامع مسجد وای په دب وای دا شایسته لباس یا اغوستی و په ډېر ښه انداز کې و او پر سر باندې تاج و. دا تاج پخوا یو قسم خول یا خولي وې دا بچیانو به پر سر کولې. نو وای دغه ابو العباس احمد بن منصور پر سر تاج و، هغه په ملغلرو په داسې ملغلرو پوښل سوی و چې په دنیا کې د هغو ملغلرو نومونه نه وه. دغه عالم وای ما ورته ما فعل الله بک، الله څه در سره وکول؟ وای ده راته ویل غفر لي و اکرمني، مغفرت یې راته وکړي او عزت یې راکړي او جنت یې وڅېړلم، زه جنت ته داخل سه بغیر حساب، حساب نه در سره کوم. ای ابو العباس احمد بن منصوره غیر محسوب حساب نه در سره کوم. هغه څوک چې حساب نه ورسره وسي نجات پیدا کړي. دغه عالم ما ورته بماذا په چیش سره ورسېد دغه مقام ته چې غیر محسوب سه حساب نه در سره کیږي. وإذرة بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ډیر درود مې د مدینې پر جان هم باندې وایه، د ډیر درود په برکت باندې الله دغه مقام راکړي چې به حساب جنت ته داخل کړم. او دغه رنګه امام سخاوي رحمت الله علیه واقعا د صوفیا او د طریقت خلکو ذکر کوي. و یو عالم وای مستح یو نفر یو مرید وای ورسته له مرګ په خوب لیدي، د په ژوند کې داسې ډیر طاعت او عبادت کوونکی نه و. وای ما درته ویل څه حال دی؟ وای د مستح ته مې وویل څه حالات دي؟ الله څه در سره وکول؟ وای درته غفر لي الله عفرته وکوي بخښلم. وای ما ورته ویل بأي شيء، په کوم شي سره یې وبخښلې؟ خو په ژوند کې داسې په موږ کې دی لاټ وې. وای د مستح راته ویل چې زه یوه خره روان وم، یو عالم د حدیثو کتاب وایه، ورته کښېنستلم د دې حدیثو کتاب ته.
هغه شیخ او هغه عالم پر رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم باندې درود وایه. درود یې ووایه فصلیت انا معهم، هم درود سره ووایه. هغه عالم راځي وای رسول، هغه عالم بیان کوي، هغه حدیث بیانې وای محمد صلی الله علیه وسلم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي، وای ما هم درود سره ووایه. او आवाज می پورته کوي په درود سره، په زور می درود ووایه. په هغه مجلس کې چې ناست خلک و فصلوا علیه، هغو ټولو زما د आवाज په وجه باندې چې ما په زور درود ووایه هغو واورېدی، هغو زما په وجه باندې درود ووایه ورفیات سو. وی الله جل جلاله د ورځې د درود په برکت وبخښلم چې ستا په وجه باندې نورو خلکو هم درود ووایه. نو الله جل جلاله دي دغه زموږ فضایل درود زما او ستاسو د مغفرت سره راوګرځي. یو ناچیزه بنده یم، هیڅ مې نه دي کړي. د الله جل جلاله په حضور کې دغه د نو قدر اندازه عبادت او عمل مې هم زړه ته نه ولېږي چې زما دې قبول وي. خو یو شی چې زه فکر وکم او خوشحاله سم چې په درود د ویلو باندې مې ډېر امتیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشغوله کړل. ځکه اهل نه یم، ځکه ناچیزه بنده یم، ځکه ګناهګاره یم، ځکه معصي یم. امت خو معصوم دی، شاګردان خو مو پاک دي. ګوندې د هغو د درود په برکت باندې مې الله وبخښي، ګوندې د هغو د درود په ویلو سره مې الله وبخښي. چا دې د هر هفتې ختم چې موږ تاسو ته هغه ریزلټونه تایج در پورته کوو 20 لکه 22 لکه 23 لکه واره درود شریف ویل سوی، او په دغه ختمو کې 400 لکه واره 300 لکه واره درود شریف ویل سوی. څه امید مې پیدا شي ګوندې الله جل جلاله به دې وبخښي، ګوندې الله به دې وبخښي. تاسو ډېرې دعاوې ماته کوئ. په فضایل درود کې مې ډېر خدمت درته وکړي. د پښتنو خښته چې ایښول سوې ده، د پښتو ژبه چې ایجاد سوې ده، چې پښتو شروع سوې ده، تر اوسه پورې به 114 برخه فضایل درود چا نه یې بیان کړي، نه به چا په کتاب کې لیکلي په پښتو. خو ماته دې الله وس راکړي چې فضایل درود خپرونې ټولې پښتو ته واړوم په کتابي شکل باندې. نو دغه بیانونه چې مې کړي دي الله دې په خپل عالي دربار کې قبول کړي. الله دې زما د مغفرت ذریعه وګرځي او بیا زما د شاګردانو د مغفرت. الله جل جلاله دې د محمد صلی الله علیه وسلم محبت او مینه دومره راکړي، دومره دې الله د ده مینه راکړي، دومره دې الله د ده مینه راکړي چې پر حالت د زکندن موم د مدینې د جانان نوم په خوله کې لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا محمد رسول الله ایمان ګټه نه کوي، بیا محمد رسول الله کلمه ګټه نه کوي. ځکه وایي هغه کومه کلمه ده چې سر یې کفر دی فایه بیا بیرته ایمان دی. هغه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، لا نست اله لایق د عبادت. دا خبره د کفر ده که الا الله نه کې ورسره ملګری. لا نست لایق، لا نست اله لایق د عبادت، دې هیڅ خدایان نسته. دا خبره د کفر ده چې هیڅ خدای نسته. خو چې دا کلمه ورسره زم کې الا الله ما سوى د الله جل جلاله، هیڅ خدای نسته د الله ما سوى. او خو عیسویان هم وایي لا اله الا الله، نسوارا هم وایي لا اله الا الله. خدا ایمان دې ته ګټه نه کوي. محمد رسول الله به ورسره ملګری کوي، بیا به دا ایمان دې ته ګټه کوي. الله دې پر حالت ته زکندن زموږ خوله او زموږ زړه
او زموږ مینه په لا اله الا الله محمد رسول الله کې مشغوله وګرځي. ډېرې دعاوې به محترمینو سره کوو، د آخرت دعاوې به سره کوو، د عشق او د محبت دروازه مو درته خلاصه کړه، د عشق او د محبت سبقان مې درته وویل، د عشق او د محبت درسونه مې درکړو. نو په تاسو باندې حق لرم، په تاسو باندې حق لرم چې په دعاو کې مې یاد وساتي او دعاوې راته کوي چې الله مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواصو امتیانو څخه کړي. نو کوشش هم کوو چې په ځای درود بیان ته له هره ځای څخه ځان را ورسوو. دا پرون ماښام زه ولاړم، زما مرشد مبارک یو ځای دی، شپه مو هلته وه، په غرمه کې مې اجازه ځینه واخیسته، ما زه به ولاړ سم سړی نو که د دې پاتې شو، خو انټرنېټ کار نه کوي، په ځای درود خپرونه پاتېږي. نو رانه لمازګر لمانځه بعد پرېوتم، ډېر په تکلیف مطلب مقصد مې هم دا دی چې په ځای درود بیان راڅه پاته نه شي. القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحد واسا ونفين زوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.